په هرات کې شاوخوا 28 کسان د قرآن عظیم شان د تلاوت او قرائت له کورسونو څخه فارغ شول. د دې قرآني پروګرام تنظیمونکي وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر په هیواد کې د دیني علومو د زده کړې فرصت شتون لري او دوی له خلکو غواړي چې د دې علومو د ترلاسه کولو لپاره د قرآني علومو مرکزونو ته مخه کړي. افرادی که امروز فارغ التحصیل میشن که حتما شما مستحضر خواهید بود معمولا اساتید هستند، شاید انگشت شمار که اون هم مدت سالیان هسته و که در حال فراگیری هستند، دیگه متباقی همه اساتیدن، فعلا در مسند تدریس هستند و از ولایت‌های مختلفن. یو شمېر هغه کسان چې له دې کورسونو څخه فارغ شوي دي په خوښۍ سره ټینګار کوي چې دوی به خپلې اکاډمیک لاسته راوړنې په ټولنې کې وکاروي. من امروز احساس خوشحالی میکنم که قرآن عظیم الشان را به شکل درست انشالله که یاد گرفتم و کوشش میکنم که برای آینده، برای نسل آینده، برای دوستا و شاگردا و عزیزا بتونم به شکل درست انتقال بدم و وسیله خدمت به دین و دنیا باشم. گفتنیم و پیام به کل قاری صاحبا و عزیزا اینه که وقتی ما در یک بخشی از بخش‌های دینی تخصص حاصل میکنیم مطمئن نباشیم، همیشه به فکر پیشرفت و ازی باشیم، به فکر پیشرفت علوم باشیم، به فکر ازی باشیم که بتونیم در حد معیارات جهانی خود در قرائات و تجوید آماده بکنیم و همچنان بتونیم از علوم قرآنی که از تفسیر و ترجمه و مفاهیم قرآنی بهتر بهره‌گیری بکنیم و یاد بگیریم. دا باید په پام کې ونیول شي چې دا کسان چې ځینې له کلونو راهیسې تر روزنې لاندې دي د هېواد له نورو ولایتونو څخه هم راځي.